د شپې داستان. د واکمن ولایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمي ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د سینو حفظ له پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. دا د فرعون د زمانې د حقایقو هنداره ده. دا چې د فرعون په زمانه کې د پردو تر شا څه تېرېدل، کومې نیمګړتیاوې وې چې خلک یې د فرعون بندګۍ ته رابلل، او بالاخره د فرعون له نیمګړتیاو او کمزوریو څنګه پرده پورته شوه، دا ټول د سینوهله خاطرونه یو یو له تاسو سره په خپل نوبت شریکوو. هیله ده د دغه په زړه پورې ناول تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. سینوهه د خپل داستان په دوام لیکي، ما پر دې شپه په هغې خصوصي کوټه کې د هورمهب د ساتلو مسؤلیت پر غاړه واخیست، ځکه چې که مې خوشی کړی وای او تللی وای ممکنه ده د مصر پوځ نوي قومندان وژلی وای. خو د ساقي خانې له عمومي انګړه تر سهاره پورې د هغو عسکرو د شور او مستۍ غږ راته چې میخانه یې ساتله. کاپتا چې اوس د دغې میخانې مالک و او په تبس کې یې د ناوړو پیښو اټکل کاوه، د عسکرو د دوستۍ جلبولو لپاره هغوی ته د اوربشو اوبه او ډوډۍ ورکوله. پر دې شپه نه یوازې زه ویده نه شوم، بلکې په تبس کې د فرعون له عسکرو او افسرانو پرته ټول خلک ویښ ناست ول. ما وروسته واورېدل چې په خپله فرعون هم پر دې شپه ویښ و، ځکه خلک پوهېدل چې سبا به د تبس د خلکو په ژوند کې یوه ستره ورځ وي، ځکه قوي احتمال لیدل کېده چې د مصر پوځ او د ښار د هغو اوسېدونکو ترمنځ به شخړه وشي چې د آمون په ستر معبد او د معبد په مخ کې راټول شوي ول. پر دې شپه د آمون د معبد کاهنانو قرباني وکړه او پر هغو کسانو چې په معبد کې او له هغه د باندې ول ډوډۍ او غوښه وویشل شوه. ما په خپله په خصوصي کوټه کې هم د خلکو نارې او سورې اورېدی شوی. کاهنانو شیبه په شیبه د آمون نوم اخیست او ویل یې هر څوک چې د آمون په لاره کې قرباني شي حتما به تلپاتې نیکمرغې ور په برخه شي. زه باوري یم چې که کاهنانو خلک نه وای پارولي نو په راتلونکي او نورو ورځو کې به وینې نه وې بهېدلې، ځکه که کاهنان تسلیم شوي وای نو فرعون چې سوله غوښتونکی سړی و له وینې بهېدا یې کرکه کوله او هغوی یې نه ځورول. ښایي د آمون د کاهنانو د ځمکو سرو او سپینو یوه برخه یې هم بیرته هغوی ته ورکړې وای چې پاتې عمر یې په خوشحالۍ سره تیر کړی وای. خو کله چې یو څوک تل په قدرت او شتمنۍ کې عادت شي نو بیا داسې مینه ورسره پیدا کوي چې د قدرت او شتمنۍ په لاره کې ځانونه هم قرباني کوي. کاهنان پوهېدل چې که جنګ وشي نو خلک به له شکه پرته له فرعونه کرکه وکړي، ځکه د جنګ د پیلېدا په وخت کې به تورپوستو عسکرو خلک قتل عام کړي وو. که څه هم د دې وینې بهېدنې له امله به د آمون مجسمه نسکوره شوې وای، خو آمون به د وینې میثاق د خلکو په زړونو کې ځای کړی و چې هیڅکله به یې هیر کړی نه وای او تر قیامته به یې فرعون ته سپکې سپورې ویلې. هغه ته به یې ښېراوې کولې چې ولې یې تورپوستي عسکر د خپل ملت یعنې مصریانو پر ضد درولي دي. په حقیقت کې کاهنانو هیله کوله چې د مقاومت په وسیله او د قتل عام له لارې آمون تلپاتې خدای کړي، آن که مجسمه یې راو هم پرځول شي او معبد یې د تل لپاره بند هم شي. کله چې ورځ شوه د لمر تودوخې ډېر ژر د شپې ساډوبي له منځه یوړه او بیا په څلورو لارو او چوکونو کې د نغارو غږونه واورېدل شول. څو جارچیان له یوه چوکه بل ته تلل او د پاپیروس کاغذ له مخې یې د مصر د فرعون فرمان لوست. د فرمان مضمون دا و چې آمون د دروغو خدای دی، باید هغه راوپرځول شي، باید تر ابده پرې لعنت وویل شي. د دې جعلي خدای ټول معبدونه پر لر او بر مصر کې او دغه راز د هغه ټولې ځمکې مریان، مالونه، سره او سپین د مصر د فرعون او د هغه د خدای آتون په واک کې راځي او له دې وروسته به بېوزله خلک هم په هغو حوضونو کې حمام کولی شي چې مخکې په جعلي خدای پورې اړوند ول. دغه راز به دوی کولی شي چې د دغو حوضونو اوبه وڅښي. فرعون د دغه جعلي خدای ځمکې ټولو هغو کسانو ته ورکوي چې
ځمکه نه لري او د اتون د خدای د شکرانې په توګه هلته فصلونه وکري. کله چې دغه فرمان د اتون د معبد پر وړاندې ولوستل شو، خلک په سر کې غلي شول چې پوه شي فرعون په خپل فرمان کې څه وایي. کله چې فرمان هغه ځای ته ورسېد چې د آمون ټولې ځمکې، څاروي، مریان، سره او سپین د فرعون او د هغه د خدای له لوري ضبط کیږي، نو کاهنانو چغې کړې. خلکو هم د هغوی په پیروۍ داسې چغې پیل کړې چې تا به فکر کاوه د کورونو او واټونو خښتې او ډبرې هم نارې وهي. د تورپوستي عسکر سره او سپین رنګونه خوښیږي، له همدې امله یې پر خپلو مخونو سره او سپین رنګونه مښلي ول. دوی چې دغه غږونه اورېدل وارخطا شول، شاوخوا یې وکتل. له دې سره سره چې شمېر یې زیات و، خو بیا هم وویرېدل چې که تبسیان پرې حمله وکړي نو مړه به شي. خلکو داسې چغې وهلې چې چا د فرعون د فرمان وروستۍ برخه وانه اورېده او پوه نه شول چې فرعون فیصله کړې د آمون لعنتي نوم هم له منځه یوسي او پر ځان یې هم د اخناتون یا د اتون غوښتونکي نوم ایښی دی. کله چې یې د آمون د معبد په مخ کې فرمان لوست، زه هلته نه وم، کیسه مې وروسته واورېده، خو خلکو داسې چغې وهلې چې غږونه یې د تمثالکۍ میخانې ته هم را رسېدل. هورمهب د خلکو په غږ راویښ شو او کېناست. ویې ویل: سینوهه، هغه شراب چې تا بېګا راکړل ډېر قوي و، تر سهاره ویده وم. هورمهب د خلکو د نارو سرو له امله او د غراز په دې خاطر چې خلکو د آمون نوم اخیست، روانې پیښې چې د خوب او نشي پر وخت تېرېږي بېرته ور یادې کړې او روان شو. زه هم په هغه پسې روان شوم او له خصوصي کوټې د میخانې انګړ ته ور ووتم. د میخانې د انګړ په یوه ګوټ کې یو شمېر هغه عسکر چې بېګا یې ډېر شراب څښلي ول د نشې له کبله پراته او لاوېده ول. هورمهب سر د اوبو په یوه ډک تشت کې دننه کړ چې د خوب پر کلي یې ورکه شي. بیا یې له میخانې څخه د اوربشو یو منګی اوبه او یوه ډوډۍ واخیستله او په تشو کوڅو کې د آمون د معبد پر لور روان شو. کله چې معبد ته نږدې شو، هغه لنډی او چاق سړی چې د مصر د پوځ نوی قومندان و او پیت آمون نومیده، پر خپل روان تخت سپور او عسکرو ته یې داسې ویل: ای د کوش د ټاټوبي عسکرو او ای د شردن د هیواد زړورو، فرعون امر کړی چې دغه ملعون آمون وپرځوئ او له تاسې سره ژمنه کوم چې انعام به ترلاسه کړئ. له دې وروسته د مصري پوځ نوی قومندان چې توادن د یې پای ته رسېدلی پر خپل روان تخت وغځېد او د ګرمۍ له امله مریانو ورته پکی واهه. د ټولیو مشرانو خپلو ټولیو ته امر وکړ چې د حملې لپاره چمتو شي. زه او هورمهب په داسې ځای کې ولاړ وو چې د معبد مخ او انګړ مو ښه لیدلی شوی. موږ ولیدل چې د معبد انګړ له سپین پوښه نارینهوو، ښځو او ماشومانو ډک دی او لا هم ځینې ماشومان له خوبه نه وو راپاڅېدلي او داسې ښکارېدل چې ټولو شپه د معبد په انګړ او یا د هغه مخې ته په خوب تېره کړې ده. تورپوستي عسکر ناڅاپه روان شول، جنګي ګاډۍ هم روانې شوې او غوښتل یې د آمون معبد ته ننوځي. عسکرو د نیزو د لرګیو په زور خلک له لارې لرې کړل چې د معبد دروازو ته ځان ورسوي. کله چې جنګي ګاډیو غوښتل معبد ته ننوځي، نو خلکو د آمون آمون نارې کړې او په یوه وار یې پرې حمله وکړه. له دې کبله چې دوی له تکړه عسکرو سره جنګ نشوای کولی، نو ځانونه یې تر جنګي ګاډیو لاندې واچول او د خپلو مړیو په زور یې لاره داسې بنده کړه چې ګاډۍ ودرېدې. آسونه وترهېدل، لاس او پښې یې وهلې او د ښځو او ماشومانو غږونه اسمانونو ته پورته شول. خلک داسې هیجاني او په قهر ول چې که تورپوسته عسکرو تر وروستي کسه پورې هم وژلی وای، نو دوی له مقاومته لاس نه اخیست. خو له دې کبله چې افسران پوهېدل فرعون امر کړی چې باید وینه ونه بهول شي، نو یې خپلو سرتیرو ته د شاتګ امر وکړ. کله چې خلکو ولیدل سپاهیانو شاتګ وکړ، نو له دې سره سره چې یو شمېر پکې مړه او ژوبل شوي ول، خو د خوشحالۍ نارو یې ځمکه او آسمانونه ولړزول. ما او هورمهب چې دغه منظره لیده متوجه شو چې افسران د پوځ د قومندان روان تخت ته نږدې شول. ای پیتامونه، موږ له وینې بهېدا پرته مخکې نشو تللی او له بلې خوا فرعون ویلي چې باید وینه ونه بهول شي. موږ اوس څه وکړو؟ د پوځ قومندان چې کله واورېدل فرعون خپل نوم بدل کړی، نو هڅه یې وکړه خپل نوم هم بدل کړي او ویې ویل: زه پیتامون نه پیژنم، زما نوم پیتاتون یعنې له اتونه برکت اخیستونکی دی. د پوځ یو قومندان چې د 1000 کسانو مشر ښکارېده او زرینه متروکه یې په لاس کې وه، وویل: زه نه له آمون سره کار لرم او نه هم له اتون سره، نه د اتون له برکت موندونکو سره، بلکې له تا څخه پوښتنه کوم چې زموږ دنده څه ده او موږ باید څه وکړو.
موږ د آمون معبد ونیسو او کنه؟ د پوځ قومندان وویل هر ډول چې فرعون امر کوي هماغسې وکړئ. د دې کبله چې هغه ویلي باید وینه ونه بهول شي، تاسې هم له وینې بهېدا پرته معبد ونیسئ او د آمون مجسمه رانسکوره کړئ. د پوځ قومندان د روان تخت په څنګ کې دغه جنګي شورا داسې مهال جوړه شوې وه چې خلکو د انګړ او سړک ډبرې شکولې او تورپوستې یې پرې ویشتل. یوه ډبره راغله او د پوځ د قومندان د روان تخت د یو آس پر پښه ولګېده او ورماته یې کړه. یوه کس د آس یوه سترګه هم ورړنده کړه. کله چې پیتاتون ولیدل آس یې ړوند او ګوډ شو، غوسه شو، له روان تخت راکوس او یوې جنګي ګاډۍ ته ور وخوت. اتون له دې سره امر وکړ چې پر معبد حمله وکړي. کله چې جنګي ګاډیو حرکت وکړ، د ګاډیو چلوونکو او په هغو کې ناستو عسکرو به خلک اوچت کړل او بیله ځنډه به یې په ګاډیو پورې لستونې ځوړند کړل. دوی به ویل په دې ډول د فرعون له امر سرغړونه هم نه کیږي، موږ وینه نه بهوو او څوک چې خفه کیږي وینه یې پر ځمکه نه تویږي. تورپوستو عسکرو له لیندو څخه کړۍ جوړې کړې او د خلکو په منځ کې یې منډې وهلې. هر څوک چې به یې مخې ته ورغلل تر ستوني به یې ونیول، سا به یې وربنده کړه او آن هغوی له ماشومانو او ښځو سره هم داسې چلند کاوه. خلکو له هر لوري څخه عسکر په کاڼو ویشتل چې عسکرو به هڅه کوله د زغرو په مرسته ځانونه ترې وساتي. خو کله چې به یو تورپوستی د خلکو لاس ته ورغی، هغه به یې ټوټه ټوټه کړ. هورمهوب چې د اوربشو د اوبو سراهي یې په لاس کې وه او ډوډۍ یې تر ملا تړلې وه، د معبد په مخ کې پر هغې مجسمې ودرېد چې بدن یې د زمري او سر یې د خوچ و. ده غوښتل له همدغه ځایه د جنګ ډګر ښه ولیدلی شي. ده په همدې حال کې ډوډۍ هم خوړله او کله ناکله به یې د شرابو له منګي څخه یو ګوټ هم وکړ. د مصر د عسکرو قومندان پیتاتون د خپلو سپاهیانو په مخ کې لټه کوله چې معبد ونیسي، خو د خلکو د سخت مقاومت له امله بریالی نه شو. د هغه د روان تخت په څنګ کې به د اوبو ترازو ژر ژر تشېده او هغه به پوه شو چې وخت ډېر ژر تېرېږي. یو وخت مې واورېدل چې څو تنه افسرانو ته یې نارې کړې. هغوی یې روان تخت ته نږدې ور وبلل او ویې ویل زه په کور کې یوه ښایسته پشکه لرم او نن یې د لنګونو ورځ ده، نو زه باید کور ته ستون شم. له تاسې غواړم چې ډېر ژر دغه معبد ونیسئ او د آمون مجسمه هم رانسکوره کړئ. ګنې په اتون قسم کوم چې ستاسې له غاړو به د سرو زرو غاړکۍ لرې کړم او ستاسې د متروکو لاستې به مات کړم. پوځي قومندانان پوه شول چې که معبد ونه نیسي نو له دندو به لرې شي، نو خپل عسکر یې راټول کړل او د پوځي کړنلارو پر اساس یې هغوی ته د حملې حکم وکړ. له دې وخته وروسته نور چا د فرعون هغه امر ته چې وینه دې ونه بهول شي توجه نه کوله، بلکې تورپوستو عسکرو خپلې نیزې د نارینهو، ښځو او ماشومانو په خېټو، ټټر او سینو کې دننه کولې. نیزې د خلکو پر وینو ټکې سرې وې او د معبد په مخ کې دومره وینه وبهېده چې په خپله تورپوستي عسکر به پکې ښویېدل او پر ځمکه لوېدل. خو چې هر څوک به ولوېد وبه وژل شو. او کله چې کاهنانو ولیدل چې عسکرو سخته حمله پیل کړه، نو د آمون د معبد دروازې یې خلاصې کړې او خلک ترهېدلي وتښتېدل. تورپوستو عسکرو تښتېدونکي کسان په غشو ویشتل، ځینې یې پر خاورو مړه اچولي ول او جنګي ګاډۍ په تښتېدلو کسانو پسې روانې وې. کله چې تښتېدلي کسان د نوي خدای آتون معبد ته لاړل، له ډېرې غوسې د نوي معبد د کاهنانو او په معبد کې ډېره وینه تویه کړه. کله چې جنګ پای ته ورسېد او وژل شوي کسان یې وشمېرل، 100 ځله یې 100 کسان شمېرلي ول چې په دغه جګړه کې وژل شوي وو. که څه هم د آمون د معبد کاهنانو د معبد خارجي دروازې خلاصې کړې وې چې خلک وتښتي، خو داخلي دروازې یې بندې کړې وې او عسکر د مسي دروازو او د معبد د سترو دیوالونو تر شا ودرېدل. دا هغه عسکر دی چې تل په بیدیاوو کې جنګېدلي او له بانکسونو څخه په جوړو کورونو یې حملې کړي دي. دوی نه پوهېدل چې څه ډول پر هغو کلاګانو حمله وشي چې پنډ او لوړ دیوالونه لري. کاهنانو او د معبد نورو ساتونکو له پاسه پر عسکرو د وړو نیزو او غشو ګزارونه کول او ډېر شمېر عسکر د دیوال په څنګ کې ووژل شول. په وینو باندې ډېر مچان راغونډ شوي ول. د پوځ قومندان وویل سپاند او عود راوړئ او ویې سوځوئ چې د وینې کړوونکی بوی له منځه لاړ شي او مچان هم لرې شي. له دې وروسته چې سپاند او عود یې وسوځول، د پوځ نوي قومندان افسرانو ته وویل تاسې ډارېږئ چې فرعون به غوسه شي، ځکه چې هغه تاسې ته ویلي ول د آمون مجسمه داسې رانسکوره کړئ چې وینه ونه بهیږي، خو تاسې د هغه د حکم پر خلاف عمل کړی، د خلکو وینه مو بهولې، خو د ملعون خدای آمون مجسمه مو له منځه نه ده وړې. اوس خو دغه کار شوی او چاره نه لري، خو زه به یوازې هڅه وکړم چې فرعون په تاسې غوسه نه شي. همدا اوس هغه ته ورځم او ممکنه ده چې خپل کور ته هم لاړ شم چې وګورم آیا زما په شکې بچی زیږولی او که نه. تاسې زما په نه شتون کې تورپوستو عسکرو ته خواړه او شراب ورکړئ او ورته ووایئ چې ځانونه دې نه ستړي کوي. د هغوی هڅه بې نتیجې ده،
ځکه چې موږ اوس د دې معبد د نیولو لپاره چې پر یوې کلا بدل شو وسایل نه لرو. زه یو تکړه قومندان یم او پوهیږم چې هر څومره د دې معبد د نیولو هڅه وکړو کومه ګټه نه کوي. خو زه له دې امله ګرم نه یم ځکه فرعون ماته ویلي و چې دغه کلا محاصره او بیا یې ونیسم، نو ځکه ما له ځانه سره د دې کلا د نیولو وسایل نه دي راوړي. پر دې ورځ بله کومه خاصه پیښه ونه شوه او افسرانو، تورپوستو او د شردن یا اوسنۍ لیبیا عسکرو ته امر وکړ چې د آمون معبد له دیوالونو لرې شي او له هغو مړیو سره هم واټن پیدا کړي چې د تبس د دوبي په ګرم لمر کې ډیر ژر پړسیږي. پر دې ورځ د لومړي ځل لپاره خلکو ولیدل چې کارغان او مردار خواره له دښتو او غرونو څخه د تبس ښار پر لور راغلل چې د وژل شویو کسانو مړي وخوري. په داسې حال کې چې تر هغه وخته چا نه ولیدلي چې دغسې مرغانو دې پر تبس یرغل کړی وي. له دې وروسته چې عسکر د معبد له دیوالونو لرې شول، د خوراکي توکو ګاډۍ راغلي او پر هغوی یې خوراکي توکي او شراب وویشل. د شردن عسکرو چې تر تورپوستو هوښیاران ول، د دې پر ځای چې تر لمر لاندې پاتې شي د معبد شاوخوا کورونه یې ونیول چې زیاتره یې د شتمنو ول. دوی پر هغو مخصوصو ځایونو چې شراب او نور څښاک په پکې ایښي ول بریدونه وکړل او هغه یې خپل کړل. تورپوستي تر یوه وخته په لمر کې پاتې شول، خو وروسته چې پوه شول شاوخوا کورونه نیولی شي او ژوند پکې کولی شي، نو پاتې کورونه دوی ونیول چې استراحت پکې وکړي. پر دې شپه په تبس کې څراغونه روښانه نه شول او د نیل غاړه او کوڅې تیاره وې. پخپله د شردن عسکرو او تورپوستو سپاهیانو ورونه لګولي ول. پر کورونو به یې حملې کولې چې هر څه به یې ګوتو ته ورتلل وړل یې. له پردیو ښځو او نجونو سره به په زور یو ځای کېدل. خلکو د عسکرو له ویرې خپل کورونه پرېښودل او په واټونو تیتو پرک شول. په دې وخت کې به چې عسکرو هر څوک ولیدل، نو پوښتنه به یې ترې کوله چې د آمون پلوی دی که د اتون، خو هیچا جرأت نه کاوه چې ووایي د آمون پلوی دی. ټولو ځانونه د اتون پلویان ښودل. عسکرو به ورته ویل ته دروغ وایي او موږ نن ته د آمون معبد کې ولیدې. څو شېبې وروسته به یې سر ترې بیل کړ او د هغوی جامې سره او سپین به یې ولوټل. ټولو غوښتل له ښاره ووځي او له تبسه وتښتي، خو دا کار ډېر ستونزمن و ځکه چې عسکرو د ښار ټولې لارې بندي کړې وې او د نیل په لاره کې یې هم جنګي بیړۍ درولې وې. دوی به ویل فرعون ویلي چې له ښاره د خلکو د تیښتې مخه ونیسئ، چې کاهنان او د آمون پیروان د ملعون خدای له معبده سره او سپین له ځانه سره ونه باسي. یوه ورځ وروسته د ښار هوا د معبد په مخ کې او دننه د مړیو د بویونو له امله بیخي ککړه شوه. څوک نه پوهېدل چې له دغو مړیو سره څه وکړي او څه ډول یې مومیایي کړي. د امواتو کور چمتو نه و چې د وژل شویو کسانو مړي ومني. یوازې یو وخت یې منل چې ستر قاضي به د مړیو په کور کې د هغوی له مومیایي کولو سره موافقه وکړه. د دې لامل دا و چې ډېر ځله ښایي ځینې کسان خلک ووژني او بیا یې مړی په دې ځای کې مومیایي کړي. له همدې امله یو مصری ډاکټر باید دا خبره تصدیق کړي چې ژوبل شوی کس د جراحي عملیاتو له کبله مړ شوی، نه دا چې چا وژلی وي. او یا دا چې ستر قاضي باید امر وکړي چې وژل شوی کس د مړیو په کور کې مومیایي شي. فرضاً که ستر قاضي چې د نوي خدای مخالف و امر کړی وای چې د وژل شویو کسانو مړي دي د مړیو په کور کې مومیایي کړای شي، بیا هم د مړیو کور دغه کار نه شوی کولی، ځکه د مړیو حوضونه کوچني دي او دومره ځای نه لري چې 100 ځله دي 100 مړي پکې مومیایي شي. بله خبره دا چې د مړیو د کور کارکوونکو له نوي خدای سره مخالفت کاوه، ځکه چې اوازه وه نوی خدای غواړي د مومیایي کولو بیمه کمه کړي. د پوځ افسرانو د فرعون له ویرې د مړیو خپلو خپلوانو ته اجازه ورنه کړه چې د مړیو جنازې پورته کړي او د مړیو کور ته یې یوسي. د یوې پخوانۍ طریقې پر اساس به هر سهار د مړیو کور فرعون ته یو راپور ورکاوه چې تېره ورځ څو تنه مړه هلته وروړل شوي. او که اوس فرعون پوه شوی وای چې ناڅاپه ولې دومره زیات مړي شوي، نو پوهېده چې د پوځ افسرانو د حکم پر خلاف ډېر شمېر کسان وژلي او د ډېرو وینې یې بهولي. په داسې حال کې چې جنازې د معبد او واټونو په شاوخوا کې پرتې وې، هره ورځ او شپه یې شمېر نور هم زیاتېده، ځکه چې تورپوستو عسکرو او د شردن سپاهیانو د وینې د بوی، د لوټمارۍ د خوند او د شرابو او ډوډۍ د خوړلو له امله نظم او ډسپلین تر پښو لاندې کړی و او افسرانو د هغو مخه نه شوی نیولی. یو شمېر غله او سړي وژونکي چې پخوا یې د آمون د ګزمو له ویرې جرأت نه شوی کولی چې کورونه او قبرونه ولوټي او پر ښځو تیری وکړي، اوس نو د نیل غاړې له لرې پرتو سیمو او جونګړو راوتلي ول. هر یو پر خپله سینه د نوي خدای صلیب ټومبلی و او په دې نوم چې د نوي خدای پیروان دي د کورونو په لوټمار، وژنو او د قبرونو په غلاو بوخت ول.
چې ان د فرعون قبرونه یې هم لوټ کړل. د آمون د معبد کاهنانو له بالا حصاره فرعون او نوي خدای ته ښېراوې کولې او ویل یې دغه سړی لیونی دی او تر ده زیات یې لیونی خدای دی چې داسې حالت یې رامنځته کړی چې تر 500 کلونو پورې دغه ورانی نشي جبرانېدی. هره شپه د تبس له کورونو څخه د اور لمبې پورته کېدې. څوک نه و چې دغه اورونه مړه کړي. هغه سیمه چې زموږ کور پکې و، یعنې د بېوزلو محله د ډېرو نارینهوو، ښځو او ماشومانو پټنځای و، ځکه چې خلکو اورېدلي ول هورمهب زما په کور کې میشت دی. له همدې امله دې سیمې ته راغلل چې د هورمهب په سیوري کې د غلو او تورپوستو سپاهیانو او د شردن د جنګیالیو له شره خلاص شي. له دې سره سره چې عسکرو هیڅ شي ته پام نه کاوه، خو له خپل قمندان څخه به یې سترګه سوځېده او ترې ډارېدل. د هغه له ډاره به یې جرأت نه شو کولی چې زموږ پر سیمه حمله وکړي، یا ښایي پوهېدل چې دا د بېوزلو سیمه ده، نو که یې لوټ هم کړی وای څه په لاس نه ورته. هورمهب زما په کور کې ورځ تر بلې ډنګرېده. له دې سره سره چې موتي ورته ښه خواړه پخول او د هغې خواړه یې خوښېدل، خو اشتها یې نه درلوده. هورمهب راته وویل سینوهه کله دې توپان وروسته د نیل سیند هم توپاني شي، نو له نظم او ډسپلینه د وتلیو عسکرو مخه به ونه نیول شي. ما څو کاله زیار وایست چې زما عسکر نظم پیدا کړي او د وحشي ځناورو په شان نه وي، خو دغه نوي او احمق قمندان چې یوازې د خپلو پشکو فکر کوي په څو ورځو کې زما عسکر د داړونکو ځناورو په شان کړل. اوس که زه هم وغواړم چې نظم او ډسپلین ټینګ کړم، باید سلګونه عسکر ووژنم. له دې پرته بله لاره نه لرم، ځکه چې په بله لاره نظم او انضباط نشو ټینګولی. په دې ورځو کې چې په تبس کې عام وژنه او لوټماري روان ول، کاپتا بډای او چاغ شو او اورېدل مې چې په دې حالت کې خوشحاله دی. کاپتا راته وویل باداره که دغه حالت د نیل سیند تر مستېدا یا د مني تر پیله دوام وکړي، زه به د مصر لوی شتمن شم، ځکه چې عسکر لوټ شوي سره او سپین او ګرانبیه شیان میخانې ته راوړي او د شرابو په بدل کې یې ماته راکوي. اوس زما د میخانې څو خصوصي کوټې له غلا شویو شیانو ډکې دي او نیت لرم چې کله له تبسه وتل آزاد شي، دغه سره او سپین د بیړیو په وسیله له هېواده د باندې ولېږدوم او هلته یې خرڅ کړم. هیڅ یو تورپوستي عسکر او د شردن سپاهي غلو او ورانکارو د کاپتا له میخانې غلا نه شوی کولی او نه یې وړیا شراب څښلی شوی، د دې لپاره چې پوهېدل دغه میخانه د هغو عسکرو له لوري ساتل کیږي چې هورمهب دنده ورسپارلې ده. مستو غلو او عسکرو به د شرابو تر څښلو مخکې کاپتا یا مریت ته د هغو بیه ورکوله او بیا به یې شراب څښل. کاپتا هم د عسکرو ډېره ښه پالنه کوله، ځکه چې شرابخانه یې ورته ساتله. تل به یې ماړه او نشه ساتل چې د صمیمیت له مخې د هغه میخانه وساتي. د وژنو پر 3مه ورځ په تبس کې د ډېرو مړیو له امله ناروغۍ پیدا شوې او ما ته دومره ناروغان راغلل چې زما درمل خلاص شول او درمل مې نه شوی چمتو کولی. ناروغانو ته مې وویل چې ستاسې د معالجې لپاره درمل نه لرم، خو کولی شم داسې لارښوونه درته وکړم چې که عمل پرې وکړئ ښایي درملنه مو وشي. پر 4مه شپه زه ډېر خفه وم او د خفګان له کبله د کاپتا میخانې ته لاړم. د شرابو تر څښلو وروسته هلته ویده شوم او سهار مریت له خوبه راپاڅولم. په تبس کې پرله پسې جګړو او د عسکرو خپلسرۍ عسکر دومره سپین سترګې کړي ول چې کله ناکله به یې پر خپلو افسرانو هم حملې کولې. د هغوی له لاسونو به یې متروکې اخیستې، پر سرونو به یې وهل او د هغو له غاړو څخه به یې د سرو زرو غړکۍ ایستلې. یو افسر لټه وکړه چې د خپل زري توق د اخیستو لپاره جګړه وکړي، خو تورپوستي عسکرو په نیزه وواهه او څو شېبې وروسته مړ شو. پر همدې ورځ د فرعون له لوري یو کس ما کور ته راغی او هورمهب ته یې وویل فرعون غوښتی راشه او له ما سره د هغه ماڼۍ ته لاړ شه. هورمهب ولاړ شو، ځان یې ووینځه او د سلطنتي ماڼۍ پر لور روان شو. زه د فرعون او هورمهب له مذاکراتو څخه هغه مهال خبر شوم چې وروسته هورمهب راته کیسه وکړه. کله چې فرعون هورمهب لیدلی و، هغه ته یې وویل د تبس اوسېدونکي د هیلیو په شان وژنې او پر زیاترو ښځو د تورپوستو عسکرو له لوري تیری شوی دی. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې سپاهیان خپل افسران وهي، هغوی وژني او د هغوی د مخنیوي لپاره د پوځ قمندان هیڅ هم نه کوي. زه د پخوا په شان تا د مصر د پوځ قمندان ټاکم چې امنیت او نظم ټینګ کړي. هورمهب وویل ای اخناتونه، تا په خپله غوښتل چې همداسې وشي او همداسې وشول. فرعون وویل ما نه غوښتل چې داسې وشي او ما نه وویلي چې خلک ووژنئ، شتمنۍ یې لوټ کړئ او پر ښځو یې تیری وکړئ، بلکې ویلي مې و چې له وینې بهېدا پرته امن نسکور کړئ. هورمهب وویل
کله چې ته یو کس ته وایې یو منګی شراب وڅښه خو مه نشه کېږه، دا به داسې خبره وي چې له عقل سره اړخ نه لګوي. ځکه کله چې یو څوک یو منګی شراب وڅښي نشه کېږي او په کوم ډول چې تا غوښتل امون نسکور کړي، نتیجه به یې همدا وي چې ته یې ګورې. اخناتون وویل اوس لاړ شه او نظم بیرته ټینګ کړه. هورمهوب ځواب ورکړ دغه کار زه نشم کولی، مګر دا چې د 10 ورځو لپاره ماته د ځان په شان بشپړ اختیار او واک راکړي. فرعون وویل آیا د امون خدای به راوپرځوې؟ هورمهوب وویل د امون پرځول ستا د پاچاهۍ لپاره اړین دي، ځکه که ته هغه نسکور نه کړې نو له دې وروسته به په مصر پاچاهي ونه کړی شي. د څو ورځو پیښو داسې حالت رامنځته کړی چې یا باید ته حکومت وکړې او یا امون پاتې شي او پاچاهي وکړي. فرعون وویل نو کله چې د امون پر معبد حمله کوي پام کوه چې د معبد کاهنان ونه وژل شي. هورمهوب وویل زه تر دې وړاندې چې پر معبد حمله وکړم باید هغه عسکر سم کړم چې وحشیان شوي دي. له دې وروسته چې پر امون د حملې وار راغی تا ته به ووایم چې څه کوم. فرعون د قومندانۍ متروکه او امیل هورمهوب ته ورکړل او امر یې وکړ چې د هغه مخصوصه ګاډۍ د پوځ د قومندان د سپرلۍ لپاره ځانګړې کړي. تر دې مخکې چې هورمهوب خپل کار پیل کړي 100 تنه پیژندل شوي عسکر یې د جلادانو په توګه وګمارل. هر یو ته یې توره ورکړه او د ښار پر بېلابېلو سیمو یې وویشل او په دې ډول هرې سیمې ته 15 جلادان ورسېدل. وروسته یې امر وکړ چې سورنۍ ووهي او ټول عسکر یې احضار کړي. ځینې عسکرو چې هورمهوب ته وفادار وو له دې وروسته چې خبر شول هغه د پوځ قومندان شوی، د سورنۍ د غږ په اورېدو سره د هورمهوب پر شاوخوا راټول شول او هغه 500 عسکر راټول کړل. دغو 500 عسکرو جنگي ګاډۍ هم درلودې او هورمهوب